سلامونه ګرانو دوستانو. تاسو په دې څنګ کې چې کومه د دې ویډیو په دې څنګ کې کوم عکسونه ګورئ د پروفایل دپاره، خپل فیسبوک پروفایل دپاره نن غواړو چې دغسې پروفایل عکسونه جوړ کړو. نو دوستانو ویډیو نه اوږدو، ویډیو شروع کوو. د ویډیو په دې خط دی، د کوم ویډیو چې تاسو اوس ګورئ د دې تر لاندې چې دغه خط دی، په دغه خط تاسو کلیک کولو سره لاندې ډسکرپشن خلاصیږي. ډسکرپشن کې ما لیکلی دی چې د اپلیکیشن لینک، دغه اپلیکیشن لینک باندې کلیک وکړئ او دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ. که هغسې هم څوک نشي کولی ګران دوستانو، نو راځم هغې دپاره اسانه طریقه ښیم. راځم پلی سټور ته. پلی سټور کې دلته فیسبوک سرچ کوم. فیسبوک سرچ کولو څخه وروسته ملګرو لږ ښکته راځم. دلته لیکلي چې ګرانو دوستانو سمارټ فوټو کټ پروفایل کور کرپ فور فیس. نو دغه به تاسو په دې کلیک وکړئ، دغه به را ډاونلوډ کړئ. ما تیار را ډاونلوډ کړئ، تاسو یې ګورئ. د دغسې څخه زه اوپن کوم. نو تاسو هم داسې اوپن کړئ. کله چې اوپن کړو نو دغسې تاسو ته انټرفیس ښکاري ګرانو دوستانو. نو په دې لومړی سره کلیک وکړئ چې فیسبوک کور ان پروفایل میکر. زه په دې اوس کلیک کوم په همدغه لومړی سره. نو ګرانو دوستانو تاسو لاندې وګورئ چې دغلته لیکلي چې ایمیج سلیکټ ایمیج. په دې به تاسو کلیک وکړئ. دلته یو عکس تاسو ورته انتخاب کړئ. زه یو عکس ورته انتخابوم ګرانو دوستانو ستاسو د مخه. هر عکس چې ستاسو ته خوښ وي، هر عکس چې ستاسو خوښېږي هماغه سلیکټ کړئ. مثلا زه ورته دغه یو عکس سلیکټ کوم ګران دوستان. تاسو په دې دوه ګوتو باندې لږ را زوم کړئ ګران دوستانو تر څو تاسو ته ښه ښکاره شي. دغسې ګران دوستانو دا ما زوم کړو. ماته دې یعنې دا عکس دغسې ښکاره شي. نو تاسو به داسې کار وکړئ ګران دوستانو. په دې پورته برخه کې دلته سیف لیکلی، دغه سیف به تاسو کلیک وکړئ. دا عکسونه موږ سره سیف شو. ګران دوستانو هغه ایډ و، نو داسې ایډ راځي، هغه به تاسو د پورته برخې څخه په دې کونج کې د کراس علامه راځي، هغې څخه به هغه تاسو لرې کړئ. نو دغه عکسونه ما سره سیف شو. تاسو وګورئ دا پروفایل لومړی او دا کاور فوټو دی. نو تاسو کولی شئ چې ګران دوستانو دغه واټر مارک ګورئ، زه تاسو ته ښیم. که غواړئ چې دا لرې کړئ په دې به تاسو هلته کلیک وکړئ او دا به لرې کړئ. لکه زه بېرته شاته راځم ګران دوستانو. دلته عکس به انتخابول تاسو ګورئ ګران دوستانو. دغلته ټاپ ټو ریموو دی. په دې چې تاسو کله کلیک وکړو دغلته به یې لیکلي چې واچ ویډیو ایډ. ایډ به وګورئ تاسو دا واټر مارک هم لرې کېږي، یعنې دغه سمارټ فوټو کټ نه راځي. صحیح ده. زه راځم خپل فیسبوک ته ګرانو دوستانو. کله چې خپل فیسبوک مې خلاص کړ نو خپل پروفایل ته راځم. خپل په دې لومړی پروفایل عکس کلیک کوم او دغلته لاندې ورته سلیکټ پروفایل پکچر انتخابوم او دلته ورته هماغه لومړی عکس ورته انتخابوم کوم چې پروفایل ته راغلی و. او په دې دوهم هم ورته هماغه بل عکس ورته انتخابوم ګرانو دوستانو. نو وګورئ ګران دوستانو ډېر ښکلی او خوندوره طریقه وه، ډېر ښایسته راغلی ګران دوستانو. نو که تاسو غواړئ چې دغسې عکسونه جوړ کړئ نو خپل فیسبوک ته نو دغسې جوړولی شئ. د اپلیکیشن لینک ما تاسو ډسکرپشن ته هم درکړی دی، نو هغې ځای څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. نو ډېره ښایسته ویډیو ده ملګرو. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې نو لایک حتما وکړئ. ستاسو کوم مصرف ورباندې نه راځي ګران دوستانو. که غواړئ چې دغسې ویډیوګانې تاسو وګورئ نو زموږ چینل په یوټیوب کې سرچ کړئ ST میډیا نیوز
زه تاسو ته په دې بغل کې چې تاسو ګورئ دغه نوم دی ګران دوستانو دا به سرچ کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ دغسې ښایسته ویډیوګانې به تاسو زده کړئ په فیسبوک کې د فیسبوک اړوند ویډیوګانې دي کې ډېر زیات خپرېږي نو تاسو د فیسبوک په اړه همدغسې نور معلومات څخه هم خبر شئ نو ماته اجازه راکړئ تر بلې ویډیو د الله په امان تاسو په پاک رب سپارم د الله په امان